نیوز فریش چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پروان کې 15 طالبان وژل شوي. په پروان کې د اسلامي امارات د ورنجر موټر له چپاکېدو سره دغه موټر 15 تنه سپرلی وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ امیر راغلل حق فرست وایي چې دغه پیښه د باګرام په 2 سرکه کې رامنځته شوې ده او د دغه پیښې قربانیان د اسلامي امارات ځواکونه دي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې سخت لوږه او فقر بې مخینې دي. په افغانستان کې روان فقر او لوږه په تیرو 10 کلونو کې بې مخینې دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر ماري په خپل تزم راکا کې ویل چې د وضعیت وړاندوینه سخته ده. د نوموړي په خبره هم د اوس هر څه مخ پر زوړ دي او د خلکو ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي. د الین په خبره پیسو خپل ارزښت بایللی دی، بیکاري ډیره شوې ده، خلک نقدو پیسو ته لاسرسی نه لري، د خوړو او لومړنیو توکو بیې لوړې شوي دي، وچکالۍ خلک ځپلي دي، روغتیایي خدمات زیانمن شوي او د مرستندویو په مرستو کې کموالی راغلی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې له هرې خوا یو بشري ناورین روان دی او د ژمي په را رسیدو سره د ناورین نور هم پراخیږي. نو له همدې امله مرستندویه بنسټونو او نړیوالو ملاتړو ته پکار ده چې له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. لا مو مل شه.